دا مرګ چې کوم په دې ملګرو باندې او په دې نږدې خلکو باندې راغی او په دې علماو باندې راغی او په اوچتو خلکو باندې راغی دا مرګ په هم باندې هم راځي موت ته نشو خلاصېدی او چې د دې مرګ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی خلاص شوی دا نور پیغمبران ته نه دي خلاص شوي صحابه کرام د مرګ چې دغه نه دي بخلي نیکان علما د مرګ نه دي بخلي شهیدان نه دي بخلي مجاهدین نه دي بخلي په ټولو باندې دا مرګ راغلی دی چې په ټولو باندې راغلی دی نو په موږ باندې به هم راځي دې دپاره تیارې په دې طریقې سره چې دا مرګ ځان ته مخې ته ساتي او دا مرګ په مخه یادوي چې دا ورځ په ما هم را روانه ده د دې ورځې دپاره تیارې پکار دی آیا کم اعمال چې ما کړي دي او کم اعمال چې زه کومه دا د دې لایق دي چې زه په دې سره الله سبحانه وتعالی ته مخامخ شم دا اعمال د دې لایق دي چې الله دې زه له سمه وبخي دا زما ستا نه یو سوال دی چې پکار دی چې هر مسلمان یې د ځان نه وکړي دا کوم ژوند چې زه تېرومه ایا ته خوشحاله یې په دې باندې راضي چې په دې ستا خاتمه وشي ته په دې خوشحاله یې چې په دې کارونو سره ته الله ته مخامخ شي آیا ته د دې حقدار یې چې په جنت کې تا ته ځای میلاو شي یا تا ته د قبر د جنت باغچې شي دا سوالونه پکار دی چې ما او تا د خپل ځان نه وکړو نو زما ټولو قدرمنو ته دا نصیحت دی چې الله سبحانه وتعالی ته واپس شي دا بیماري چې کومه راغلې ده هر سړی دا سوال کوي د دې به علاج کله راوځي د دې دپاره به ویکسین کله راوځي د دې دپاره به دوایي کله راوځي زه یم هغه دوایي به راوځي او الله عالم چې کله به تیارېږي او کله به راوځي هغې کې موږ خبره نه کوو خو دا یم چې د ټولو نه غټ ویکسین او د ټولو نه غټ علاج هغه الله ته واپسي ده او د الله سبحانه وتعالی سره رابطه ده او د الله سره خپل ربط جوړول د الله سره د ټولو نه غټ علاج دی موږ هغه علاج پرېښودلی کوم چې بنیادي علاج دی او په دغه علاج پسې ګرځو څوک لګیا دی په انټرنیټ کې یو علاج کوي یو څوک په یوټیوب کې کوي یو څوک وایي دا شی وڅښه څوک وایي دا وخوره څوک وایي دا وکړه څوک وایي دغه وکړه هغه اهم بنیادي پوینټ چې کوم دی نقطه هغه موږ ټولو شاته پرېښودې ده اکثرو او هغه د ټولو نه غټه خبره الله ته واپس شي الله ته واپس شي الله به یې د مصیبت نه په امن کې الله ته واپس شي الله به د دې بیمارۍ نه ساتي الله ته واپس شي که بیماري الله به د روغ صحت درکړي الله ته واپس شي که هر قسمه امتحان یې الله به یې ته اسان کړي نو الله ته واپس شي الله به دا وبا هم ختمه کړي دا مصیبت به هم ختم کړي دا امتحان به هم ختم شي او داسې امتحانونه راځي په انسانانو باندې او په امت باندې په دې کې به موږ صبر کوو په دې کې به موږ هغه څه کوو چې کوم موږ ته شریعت ښولي دي رب العالمین په سورة البقره کې څه وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله وایي لازم به زه په تاسو امتحان راولم وایي لازم به راولم امتحان به صحیح په تاسو به یره راځي کمی به راولم ستاسو په مالونو کې کمی به راولم په نفسونو کې یعنې ستاسو نه به خپلوان اخلم نږدې خلک به درنه اخلم ستاسو په میوو کې په فصل کې به کمی راولم بیا په آخره کې الله وایي وبشر الصابرین او هغو خلکو له زیری ورکړه چې هغوی صبر کړی دی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون په دې امتحانونو کې صبر پکار دی د صبر سره الله سبحانه وتعالی ته واپسي یو نوی ژوند شروع کړي د قرآن سره خپل ربط مضبوط کړي د قرآن روالي د دې قرآن سره غمونه ختمېږي نن سبا ټول عالم ټوله دنیا هغه په یو غم کې پرته ده په یو سوچ په یو فکر کې یا سوچ او فکر دا دی چې دا بیماري ما ته ونه لګي او یا سوچ او فکر دا دی چې زه به څنګه ښه کېږم که لګېدلې ده یا سوچ او فکر دا دی چې دې لاکډاون د لاسه او د دې پابندیانو د لاسه زما په رزق کې کمی راغلی دا به څه کېږي زه غریب یم زه به ډوډۍ د کوم ځای نه راوړم دا ټول سوچونه او فکرونه یې د دې د ختمولو طریقه هغه الله په قرآن کې ذکر کړې ده الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب چې څومره زما او ستا رابطه د الله سره یي او د قرآن سره یي د ذکر سره یي الله به دا مصیبتونه هم ختم کړي الله به دا غمونه هم ختم کړي او الله به ستا په زړه کې سکینت او اطمینان راولي سکون به درته میلاو شي راحت به درته میلاو شي په دې نه کېږي یوازې چې موږ صرف دنیوي اسباب لټو ټولو نه غټ سبب هغه دا دی د دې ژوند د برابرولو چې موږ ته واپس شو الله ته او د دې مرګونو نه عبرت واخلو د مسلمانان چې کوم روان دي مري او موږ روزانه اخبار اورو دا ورځ به په ما هم راځي دا ورځ به په تا هم راځي دا ورځ به په هغوی هم راځي او دا ورځ به په دوی هم راځي دا په ټولو باندې دا ورځ راځي نو زما تاسو ته د زړه د کومې نه په دې
مبارک بیان کې هغه دا نصیحت دی چې الله ته واپس شي، قرآن سره خپل رابطه مضبوطه کړئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه راونیسئ، د جامې غاښونه پرې رابند کړئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث چې ته راورسي په هغې باندې عمل، د هغې نه به نه مخکې کېږي، د هغې نه به نه شاته کېږي، ژوند تیر کوي د قرآن او د حدیث د اصولو سره، د قرآن او د حدیث د قوانینو سره. الله به خیر کي، الله به دا وبا هم ختمه کي، الله به دا مصیبتونه هم ختم کي، او الله به دا امتحان هم ختم کي، او دا امتحانونه به لازم راځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې یو حکمت ته ذکر کړی دی، وایي دا امتحانونه به زه په تاسو باندې راولمه چې تاسو کې زه صابر خلک وپېژنم او راښکاره یې کړم، او په تاسو کې زه مجاهدین راښکاره کړم. رب العالمین غواړي چې زموږ د ایمانونه راښکاره شي، ځکه چې ایمان خو په زړه کې دننه دی، پته یې نه لګي. اوس ته زما د ایمان نه څه خبرې، زه ستا د ایمان نه څه خبرې یم، او موږ د هغه د ایمان نه څه خبرې، هغه زموږ د ایمان نه څه خبره دی. خو د ایمان پته په دې مصیبتونو کې لګي او په دې امتحانونو کې لګي. نو په دې امتحانونو کې او په دې هر څه کې د الله سبحانه وتعالی لوی رازونه دي، د الله سبحانه وتعالی لوی حکمتونه دي. موږ له صرف دا پکار دی چې ښه مطمئن اوسو، او هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي دي، هر څه د تقدیر فیصلې هغه شوي دي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي، څه چې الله لیکلي دي هغه یې لیکلي دي. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی دی. زموږ په تقدیر باندې ایمان دی، زموږ په تقدیر باندې رضا ده، زموږ په تقدیر باندې مضبوط ایمان دی چې الله سبحانه وتعالی څه کوي به یې کې زموږ خیر دی. خو دومره دی چې انسان کمزوری دی، کله ناکله په دې مصیبتونو کې ستړی شي، کله غمجن شي، کله خفه شي. نو موږ ټولو ته دا وایو چې بلکل غم مه کوئ، ښکلی ژوند تېروئ، د خوشحالۍ ژوند تېروئ، د راحت او د سکون ژوند تېروئ. صحیح ده چې دا بیماري شتي او نن سبا ډېر زور نیولی دی او عامه شوې ده، خو هغې سره سره به موږ د الله نه امیدونه هم ساتو، الله به موږ د دې بیمارۍ نه هم ساتي، الله به خوشحالیان هم بیا راولي، دا حالات به هم الله برابر کړي. صرف د یرې اخبار خورول نه دي پکار، بلکې امیدونه هم ساتل پکار دي د خپل عظیم رب نه. کوم رب چې موږ پیدا کړي یو، دا رب ورته ولې موږ ولې وایو؟ رب ورته په دې وایي چې الله تربیت کړی دی د انسانانو او ساتي د انسانانو او ساتي د مخلوقات. نو کوم رب چې زمونږ رب دی، زمونږ تربیت کوي، مونږ ساتي، هغه رب به په دې مصیبتونو کې مونږ ساتي، په دې غمونو کې به مونږ ساتي، په دې بیماریانو کې به هغه زمونږ حفاظت کوي. خو مونږ به په هغه باندې مضبوط یقین ساتو او یو ښه امید به ساتو. نن سبا یو مرض دا هم دی چې د هر طرف نه د یرې اخبار او د غم اخبار، او داسې که دې وکړو داسې به شي، او مړ به شي، او دا به شي، او دغه به شي، او دومره مړه شو، دومره دا شو. دې کې هغه ټول عالم او مسلمانان غریبانان په یره کې پراته دي او ژوند د هغوی تنګ شوی دی. زه منم دا چې او دا بیماري شتي او د الله په حکم سره لګي د یو انسان نه بل ته، او دغه شان د دې لپاره احتیاطي تدابیر پکار دي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو او د خپل ځان هم خیال وساتو، د نورو هم خیال وساتو.